بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم ستاسو ورور محمد ثاقب الکوزی. نننی ویډیو زمونږه د ډیجیټل پی ایچ میټر کیلیبریشن باره کې ده. نن به زه تاسو ته ښیم چې کوم غلط ریډینګ ښودنو والا پی ایچ میټر یې آپ ته څنګه کیلیبریټ کړې. هغې دپاره مونږ ته د یو څو شیزونو ضرورت دی چې په هغې کې اولنې ډسټل واټر یا ډي آیونایز واټر، دا هغه اوبه دي چې کم تیزابو والا سره ملاویږي یا د بیټریانو والا سره ملاویږي. دا د دې ته د بیټریانو والا اوبه هم وایي. مونږ ته دا یو بوتل پکار دی. ورسره مونږ ته 2 ګیلاسه پکار دي او یو ورکوټي ګیلاس پکار دی. پیمانې په طور باندې مونږ ته مختلف شیزونه پیمانه استعمالول شو. که نور څه اویلیبل نی نو هر ځای کې سیرنج 50 سی سی 20 سی سی او 10 سی سی سیرنج هغه مونږ ته پکار دی. وسره یو چمچ پکار ده او یو پی ایچ میټر لازمی خبره ده. چونکې مونږ پی ایچ میټر کیلیبریټ کو نو مونږ ته پی ایچ میټر ضرورت هم وي. نو اوس راځي مونږ پی ایچ میټر ډبې خلاصو چې په دې کې مونږ سره څه دي. په دې پی ایچ میټر کې مونږ سره یو خدا ډیجیټل پی ایچ میټر شو، بل ورکې دا ورکوټ شانتي پیچکس دی، دریم پکې دا یوزرز مینول دی چې څنګه به استعمالې، د کم شي احتیاط پکې او څنګه به چې کم دی دې کې بیټري وغیرہ اچي، دا یوزرز مینول دی. او څلورم مهم شی چې کم پدې کې دی هغه دې کې پی ایچ بفر پاوډر دی. پدې کې 3 قسمه پی ایچ بفر پاوډر راځي، یو 4.01، بل 9.18 او بل 6.86. نو پدې کې با مونږ ته صرف 2 پاوډر اخلو. یو به دا 6.86 اخلو او بل به چې کم دی په دې دوو کې یو یا 4.01 یا 9.18. نو موږ به واخلو 4.01. اول به موږ د 6.86 والا پی ایچ بفر پاوډر را واخلو. دا به موږ په دې یو ګیلاس کې واچو. چمچ پر واخلې، وړومبې به دا تاسو همدغه ډسټل واټر کې کې تاسو ډیپ کې چې دې کې کسۍ هغه ختم شي او بیا په دې باندې دا ښه بهترین طریقې سره دا حل کړئ. دې نه بعد به چې کله دا ښه حل شي نو مونږ به واپس دا په دې عام اوبو کې چې کوم دا ډیپ کو او سایډ ته به کېدو. دینه بعد به مونږه راواخلو دا بل پی ایچ بفر پاوډر 4.01. دا به هم مونږه په دغه طریقه باندې په دې کې حل کو. کوشش کوئ چې دې کې څونه پاوډر دي هغه ټول تاسو په دې کې وباسئ او په اوبو کې واچوئ. دا به هم په چمچ باندې چونکې مونږ یو د سریلایز که خو دوباره به هم مونږ په دا په اوبو کې ډیپ کو او دې کې به چې کم دی دا مونږه حل کو. دا به هم دغه رنګې حل کې واپس په دې کې ډیپ کې او چمچ په چې کم دی سایډ ته کېږدئ. په دې ګلاس کې مونږه 6.86 والا پاوډر حل کو. نو مطلب مونږ سره چې کوم دا سولوشن چې کوم جوړ شو دا د دې پی ایچ ته 6.86. دې سره به چې کوم دا لاندې کېږدئ چې تاسو ته پته وي چې تاسو کم سولوشن په کم کې اچولی دی. او په دغه کې مونږه 4.01 والا پاوډر اچولی. نو دا سولوشن مونږ سره شو 4.01. بل خبره زما د ذهن نو وته
چې په دې هر یو ګلاس کې به 250 ml اوبه اچوئ. ما لومبې کې د